اللہ پاک جل جلالہ د بعض خاصان و خلق و بیان فرمایلی دا او هغه خاصان خلق څوک دي؟ هغې ته متوکلین خلق ویلی شي. او متوکلین چاته وایي؟ متوکل هغه انسان ته وایي چې په الله پاک جل جلاله باندې اعتماد کوي. د توکل معنا دا نه چې سړی اسباب استعمالول پرېږدي، نه، بلکې اسباب به استعمالوي خو لیکن د کار نتیجه به په الله پاک جل جلاله باندې پرېږدي. یو سړی د جهاد لدی نو هغه له پکار ده چې ځان سره اسلحه والي. یو سړی دا بیمار شو هغه له پکار ده چې دوایي استعمال کی، خو لیکن دغه اسباب به مؤثر حقیقي نه ګڼي، بلکې دا به وایي چې اسباب زه استعمالوم او دې کې اثر اچون کې الله پاک جل جلاله دا او د کار نتیجه دا به په الله پاک جل جلاله باندې پرېږدي او توکل او بروسه به په الله پاک جل جلاله باندې وي. نو چا کې چې توکل راغو اللہ پاک جل جلالہ فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. چاچے پا اللہ پاک جل جلالہ بانے توکل کو دا اللہ پاک جل جلالہ دا دے انسان دے پارا کافی دا بس. اور انہوں دا چالا پارا چے اللہ پاک جل جلالہ دا کامیابی دا کافی کی دل و ذمہواری واخلی، یقیناً چے دا انسان اگر دنیا ہم جوڑے گی و آخرت ہم جوڑے گی. اور دا ټولو نه لوی متوکل او لوی متوکلین په دنیا کې جناب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات تی، ورپسې جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی، ورپسې نور دا امت اکابرین دی، ورپسې داسې عالمان دی اور عام مسلمانانو کې د توکل معنا الحمدللہ موجود ده. السلام علیکم. نو لہذا کم انسان چې په الله پاک جل جلالہ باندې توکل کی، اللہ پاک جل جلالہ فرمائی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. چاچے په الله پاک جل شانہ باندې توکل کو دا اللہ پاک جل جلالہ دا دے انسان دے پارا کافی دا. یعنی اللہ پاک جل جلالہ دا دو ذمہواری واغستا چتا مات یو کار را اس پارا لو. اللہ پاک جل جلالہ فرمائی فہو حسبو، دا اللہ پاک جل شانہ دا دے انسان دے پارا کافی دا او ذمہوار دا. یعنی اللہ پاک جل جلالہ با انسان دے پارا دا کار سر ترسوی. ما درته وی اسباب به استعمالو، اسباب د یو کار دپاره ته چې بیا اوبو وارته دی نو ځان سره بیلچه اخله، خو لیکن اعتماد ګورې په ځان باندې مه کوه. جهاد له چې دی ټوپک او توره او اسلحه ځان سره اخله، خو لیکن اعتماد په دې باندې مه کوه چې کله بیمار شي نو ځان دپاره ډاکټر له ده دوايي کوه. دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نہ ثابت کارونه دي، خو لیکن د دې ټولو شیانو اعتماد په الله پاک جل جلالہ باندې ساته چې ما ته په دې جهاد کې کامیابی راکوونکې الله پاک جل جلالہ دا، زه د دې بیمارۍ نه جوړوونکې الله پاک جل جلالہ دا زما او زما دا کار سر ته رسوونکې الله پاک جل جلالہ دا. اور انہوں چاہ کے توکل وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی زما پا امت کے وہ 80,000 کسان بغیر حساب کتاب جنت تداخلے گی. 70,000 کسان بو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دا بو بغیر حساب کتاب جنت تدی. جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تپوس کوي چې سیب دا کسان به څوک وي
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لا یسترقون هغه کسان به وي چې هغه به ګورې خپل هم په چا دم نه اچوي او نه به د خلکو نه دم طلب کوي چې صاحب په ما باندې دم واچوه او نه به داغ لګوي د مشرانو ته پته ده پخوا داسې بیماری نه وي داغ به لګولو ولا یکتؤون نو دا عمل دا چې نه کوي علماء کرام فرمایي د دې نه بعد شرکي اعمال مراد دي داسې اعمال چې هغه شرکي وي بعد خلک پې ګورې په دمونه او تعویذونه چې کوي هغې کې شرکي خبرې کوي زمونږ اکابرین فرمایي چې دا اعمال نه کوي دا صحیح العقیده وي دا خپل عمل دا خپل کار په الله پاک جل جلاله باندې پرېږدي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه 80,000 کسان به بغیر حساب کتاب جنت ته داخلیږي او بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خواست سره او په دعا سره الله پاک جل جلاله ورته دا وعده فرمایلی ده چې دا هر 100 کسانو سره به 80,000 کسان جنت ته بغیر حساب کتاب داخلوي یعنی 70,000 او بیا د 70,000 د هر یو 1000 نه چې واخلې هغې سره به 80,000 کسان جنت ته داخلیږي رونه دا کم خلق دي دا متوکلین خلق دي توکل ګورې یو ډېر مبارک شیز ده ښه خو چا کې چې توکل راغو ګورئ الله پاک جل جلاله فرمایي ومن يتوکل علی الله فهو حسبه چا چې په الله پاک جل جلاله باندې توکل وکړو د الله پاک جل جلاله د ده دپاره کافي ده مړه دنیا کې تا دپاره یو مالداره سړی ووایي یو امیر سړی درته ووایي چې زه در سره ولاړ یم هلکه ګورې وډار نه شي زه در سره یم د پولیس چې زه ذمهوار یم د پلاني کار د زه ذمهوار یم یقینا ستا زړه مضبوط شي هلکه پلانې صاحب را سره ولاړ ده او چې د چا دپاره الله پاک جل جلاله دا وعده فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې په الله پاک جل جلاله باندې توکل وکړي الله پاک جل جلاله د هغه دپاره کافي ده او ما درته ووایي ښه دا ټولو نه لوی متوکلین په دنیا کې جناب انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات دي او سره د دې نه ګورې اسباب استعمال کړي دي ښه او اسباب استعمالول په یو کار کې دا د توکل خلاف هم نه دي امام مالک رحمت الله علیه یو لوی عالم تیر شوی ده مدینه منورې کې بناسو تشریف فرماو او درس حدیث مبارک پې کولو او کله به چې حدیث مبارک بیانولو نو فرمایل به چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قبر شریف ته به ګوته ونیو او لاس پې ونیو وی د دې قبر مبارک صاحب فرمایلی دي هغه مبارک شخصیت فرمایي چې کم انسان یو سړی ده پرس کا یو سړی ده او هغه په کور کې ناسته او دا وایي چې زه توکل کومه او ماله به رزق په خپله راځي حضرت امام مالک رحمت الله علیه فرمایي دا نادان ده نادان ده نه پوهېږي دا نادان ده ولې ته اسباب نه استعمالوي اسباب استعمالول دا خو د توکل منافی نه ده د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه لوی متوکل په دنیا کې څوک نه او کله چې میدان بدر ته وځي میدان جهاد ته وځي لاس کې توره مبارکه راغستې ده میدان جهاد کې توره مبارکه په لاس کې ده یو ځل پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د جهاد نه تشریف راوړي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دي ورسره پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره د ګرمۍ موسم ده او حالات ډېره ګرمي ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته وفرمایل چې یاره د دې بوټو لاندې لږ آرام وکئ او سعودي عرب کې تقریبا په عربو کې د کیکر بوټي دي هغه بوټو لاندې
जनाब सहाबा किराम रضوان ताला अलैहिम अजमाइन तशरीफ़ फरमाशु। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक पखपलम आराम फरमाशु। तुरा मुबारक वेज़ान दका यौ मुशरिक रागो तुरा रवागस्ता। पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक तवाई मयम ना का मिन्नी वे सोक बदिरा नखलास की। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक द टोलो नल्लुई मुतवक्किलो नूर से नबी वे अल्लाह प अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु बांदे तवक्कुलो प अल्लाह पाक जल्ल शानुहु एतमादो प अल्लाह पाक जल्ल शानुहु भरोसा वे फरमायल अल्लाह दागे काफिर दलास न तुरा प्रेवता होरों करे असबाब इस्तेमाल करी दी मदर तो हुई मैदान था मैदान जिहाद त चोतलेदा और तशरीफ़ पे ओढ़ेदा न असबाब गोरे इस्तेमाल करी दी असबाब लिहाजा असबाब इस्तेमाल अवल दादा तवक्कुल मुनाफी न दा खो लेकिन मंग बगोरे रुणो तवक्कुल कहू खा तवक्कुल बो कहू पा असबाब व एतमाद न सातू हाँ दुनियावी शयान दी इस्तेमाल हो बे। अल्लामा सफदर से रहमहुल्लाह दा तवक्कुल माना कवी चे तवक्कुल से तवाई वही तवक्कुल दी तवाई चे तो असबाब इस्तेमाल का और दे दगे कार चे कम कार कवे तो ददी नतीजे पर अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु बाने प्रेदा दाकार बमाला सुख कवी अल्लाह जल्ल शानुहु ददी तौफीक बमाला शुक्र कवी अल्लाह जल्ल शानुहु जमादा कार ब सुख सर तरसवी अल्लाह जल्ल शानुहु मा सर परे के इमदाद सुख कवी अल्लाह जल्ल शानुहु तवक्कुल मो पा अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु वी और सुख चुरुण तवक्कुल की। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई लौ तवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही को तासो प अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु बांदे तवक्कुल उकई और दा से तवक्कुल चे संगे द तवक्कुल हक दा। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई तासो दे मारगानो ता गोरई कना ए मारगानो की कसम बार मलते न दलाड़ सुख मजदूरी दलाड़ दा ना सहर पासी और तश जजुरी वी उगी वी और माखाम चखपलो जालो तरादी बेडक वी दारों दारा तवक्कुल। पैगम्बर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई को तासु पर अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु बाने तवक्कुल कई नो दा अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु चितासु लकसंग दा मारगान तश जजुरी सहर पासी माखाम डकरा वली दक करंगे दा इंसान दा पारा चिकल तवक्कुल उकी प अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु बांदे अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु दद दा पारा काफी शाफिदा। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह योदल जनाब माना तवी द टोलो नावल मुतवक्किलीन सुख दी जनाब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वत्तस्लीमात हो असबाब इस्तेमाल करी दी। जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक को गोरा द फिरौन मुकाबली तउदी फिरौन तदावत कवी फिरौन द अल्लाह पाक जल्ल जलालु वहदानियत तरफ तराबली और मुतवक्किल सुमर मुतवक्किल दा अगसर अशपाड़ असलक पोजुन दी अगसर असलहा दा अगसर मवाद मौजूद दी अगसर ज़ाहिरी असबाब मौजूद दी और जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुबारक यवादी या वर्सर अखपल मुबारक रूर जनाब हजरत हारून अलैहिस्सलाम मुबारक द्वाड़ लाड़ल अल्लाह पाक जल्ल जलालुहु तो फरमाइल फ़क़ाल इज़हबा बिआयातिना वला तनिया फ़ी ज़िक्री द्वाड़ लाड़ सही इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फिरौन तलाश से यग सरकश शवेदा द्वाड़ा लाड़ल और फिरौन तपशा बादशाही महल के दावत कवी सुमलो तवक्कुलो